د هنر کلیک له طرفه مو ستاسو لپاره یو افسوسناکه واقعه راوړې ده چې د پښتو مشهوره ډانسره نیلم ګل په باره کې دغه خبرو زموږ مخې ته تیر شو. په هغې باندې چا ډزې کړي دي، دا ډزې په کوم ځای کې شوي دي او دا چا ویشتې ده، دغه کسان څوک وو چې په دې پسې راغلي وو او په لاره کې ویشتې ده او هغه بیا اوس بیا مردان هسپتال ته رسولی شوې ده. هغه ټول معلومات تاسو موږ سره وګورئ چې ټول هر څه نه خبر شئ چې د نیلم ګل کورنۍ اوس د دې په باره کې څه ویلي دي، چې د دې چا سره دښمني وه او که نور داسې څه خبرې وې چې هغه کسان پې راغلي دي او ډزې پې کړي دي. د دې د کورنۍ وینا ده چې زموږ نه چا سره دښمني وه او نه زموږ چا سره داسې څه خبرې په منځ کې راغلي دي چې هغې زموږ کور انسان وویشتو په ډز باندې. وایي چې صرف نه صرف د مراد سره زموږ ډېرې لانجې راغلي دي او وایي چې مونږه شک هم په مراد دی چې هغه به دا کار کړی وي. وګورو دوستانو، د هغه کسانو کوشش شروع دی چې هغه کسان ونیول شي، کومو کسانو چې په نیلم ګل باندې ډزې کړي دي او هغه یې ویشتې ده. د هغې د کورنۍ وینا ده چې مونږ غوښتنه کوو چې پولیس دې مونږ سره په دې کې مدد وکړي او مونږ د پولیسو نه مدد غواړو چې دغه کسان ونیول شي او دې ته سزا ورکړی شي. وایي چې داسې ډېرې سندرغاړې او ګلوکارې په دغه رنګې نامعلومه کسان پې راځي او ډزې کوي او په دغه رنګې واقعګانو کې هغې مړه کېږي او هېڅ تپوس یې هم نه کېږي. نیلم ګل خو مړه نه ده، زخمي ده او په هسپتال کې ده، خو ځینې خلک د هغې د مرګ په باره کې هم خبر خوروي چې آیا هغه مړه شوې ده. تر اوسه پورې د دغې په باره کې څه معلومات هم نه دي راغلي چې هغه په کوم ځای باندې لګېدلې ده او اوس څنګه ده. خو داسې معلومیږي چې هغه بچ شوې ده ځکه چې په هسپتال کې ده او تر اوسه پورې چا داسې نه دي ویلي چې نیلم ګل مړه شوه، ځکه چې هغه مړه شي نو بیا به خامخا د هغې په باره کې د هغې د مرګ په سوشل میډیا خورېږي، د هغې د مرګ خبر په سوشل میډیا خورېږي. خو الله دې هغه نه مړه کوي، الله دې ورته ژوند د نیک عمل لپاره ورکړي. خوږو دوستانو، د هغې خویندو او مور او ورونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې موږ سره حکومت مدد وکړي. الله دې وکړي چې حکومت د دوی سره مدد وکړي او دغه ظالمان انسانان ونیسي او سخته سزا ورته ورکړي، کوم کسان چې دغه کارونه کوي او پیغلې او داسې د ګل په شان خلک مړه کوي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه، مهرباني وکړئ په تلو کې در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.